الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو سلامونه، نیکې هیلې احترامات. پروګرام د پښتون غږ سره محمد عمران ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. مینوالو کو ستاسو خیال یو څو ورځې مخکې مونږ پوسټ کړی و، بیا هغه ویډیو د سامانونه هم مونږ شیر کړه چې د یو خوراکي واده دی او غریبه وه، نو هغې له مونږ سامان څه واخیست او باقي کومک را سره د ټولو نه زیات کار چې دی هغه استاد خدو پل سید الابرار صاحب وکړو چې مونږ یې ډېر مشکور او ممنون یو. نو سید الابرار صاحب را سره ولاړ دی، هغوی سره خبرې کوو چې استاد جي زموږ سره ډېر غټ مدد وکړو په دې کار کې او ډېر غټ کار یې وکړو. آینده لا عمل به مونږ د هغوی نه زده کوو چې دغه شانتې کار وي، نو هغوی به زموږ سره ولاړ وي. سید الابرار صاحب به زموږ سره خبرې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، دا خو د عمران بهي هغه دعوت و چې دغه په وجه باندې مونږ زمونږ دا ټول ملګري الله رب العزت په دې ثواب کې شریک کړه. دوی ویډیو کړې وه، بیا دوی ماته بازار کې وینا وکړه او مونږ هم خپل څه کوشش وکړو او هغه ستاسو مخې ته دي. او هغه ټول ملګري چا چې تعاون کړی دی د عمران بهي او د ټول ملګرو ډېره شکریا ادا کوو او ټول ته دعا کوو چې الله رب العزت له په دنیا او په آخرت باندې ښې بدلې ورکړي او الله رب العزت مونږ ټول د بدې ورځې نه وساتي، د غریبۍ نه دې الله مونږ وساتي. او انشاءالله زمونږ به دا کوشش وي او زمونږ خو کار هم دغه دی چې څوک بې وسه وي، غریبانان او عاجزان مریضان د ټول سره مونږ د خپل وس مناسب چې څونه زمونږ نه کېږي منډه تړله مونږ وهو. الله دې ټول خوشحاله کړي. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک. ډېره مننه استاد جي ستاسو د خبرو او انشاءالله زه هم ډېر خوشحاله شوم چې ما پسې شاته داسې سړی شته چې انشاءالله د هغوی سره خلک ودرېږي. نه زموږ به دغه کوشش وي چې انشاءالله دغسې خوراکۍ به زموږ نه به یې سره سامان نه واده کېږي انشاءالله.